سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د غازې تړانګې په اړه د ټرمپ پلان غندلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د غازې په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټرمپ پلان په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د غازې په اړه د ټرمپ پلان د نه منل شویو حقیقتونو سره ښکاره ټکر او د سعودي عربستان د حاکمیت نقض دی. د تېرې سهشنبې په ورځ ټرمپ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په سپینه ماڼۍ کې په یوه ګډه خبري کنفرانس کې وویل چې متحده ایالات به د غازې تړانګه ترلاسه کړي او په دې سیمه کې به میشت فلسطینیان په نورو هېوادونو کې میشت کړي تر څو غزه د منځني ختیځ په تر ټولو ښایسته سیاحتي سیمه بدله کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د اسرائیلو اشغالګر رژیم د مشر بنیامین نتنیاهو له لوري د خپلواک فلسطیني دولت له جوړېدو انکار او پر دې ټینګار چې فلسطینیان د سعودي عربستان پر قلمرو خپل دولت جوړ کړي په کلکو ټکو یې غاندو او دا مسله ناشونې او له منلو شویو حقیقتونو سره جوت ټکر او د سعودي عربستان د حاکمیت نقض بولي. په دغه اعلامیه کې د نتنیاهو څرګندونې د نړۍ منل شویو نورمونو ته سپکاوی او د فلسطینیانو له مشروع حق څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې زیاته شوې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغې چې اشغال دوام کوي او د فلسطیني ولس حقونه نقض کیږي غزه او سیمه به نارامه وي او دا وضعیت د هیچا په ګټه نه دی. د غازې تړانګې په تړاو د متحده ایالاتونو ولسمشر ټرمپ تمه لري چې په دغه پلان کې د عربي هیوادونو همکاري ترلاسه کړي خو لا د وړاندې عربي هیوادونو دغه پلان رد کړی دی. همدغه راز د متحده ایالاتونو او اسرائیلو لویدیځو همغږو هیوادونو هم له دې کار سره مخالفت ښودلی. وروستی خبر دا چې د افغانستان اسلامي امارت وایي چې داعش په افغانستان کې هیڅ ځواک نه لري او ځپل شوی دی. د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له جوړېدو سره هممهاله اسلامي امارت وایي چې دغه ډله یې ځپلې او په افغانستان کې هیڅ ځواک نه لري. د اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په سیمه کې د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان پورې تړاو نه لري. د افغانستان اسلامي امارت وایاند په دې هکله زیاتوي داعش په افغانستان کې ګواښ نه دی او ځواک هم نه لري بلکې سخت ځپل شوی او نور د افغانستان له خاورې نور ګواښ نه حسابیږي. دا چې دا د پایلې په سیمه ییزه کچه څومره دی په موږ پورې اړه نه لري خو موږ ډاډ ورکوو چې د داعش ښکارنده به په افغانستان کې خطر نه وي.